السلام علیکم درنو دوستانو. آیا له دې مخکې مو د انزایټي یا تشویش او ډیپریشن یا خفګان کلمې اوریدلې دي او پوهېدئ چې دا دواړه یو شان دي او که فرق لري؟ که ځواب مو نه وي نو راځئ په دې ویډیو کې فرقونه وپېژنو. تشویش د راتلونکي په اړه ویرې او اندېښنې پورې تړاو لري. یعنې څوک چې تشویش یا انزایټي لري هغه په دې ویرېږي چې راتلونکي کې به څه پیښ شي، یعنې کوم بد کار به پیښ شي. په بدن کې ځینې نښې هم راښکاره کېږي چې په هغې کې د زړه تیز ضربان، چټکه ساه، خولې کېدل، بدن رپېدل، بېقراري او د کمزورۍ احساس دی. ځینې ذهني نښې دي چې په هغې کې د خطر احساس دی. یعنې څوک چې انزایټي لري هغه هر وخت د خطر احساس کوي چې څه پیښېدونکي دي، کوم بد څه پیښېدونکي دي. تیز فکرونه کوي او زر غوسه کېږي، یعنې غوسه ډېره زیاته زر ورځي وله. په ډیپریشن کې بیا څنګه چل وي؟ په ډیپریشن کې ژور خفګان، ناهیلي، د خوښۍ او علاقې له منځه تلل، یعنې هیڅ د خوښۍ ځای ته زړه نه کېږي. که هغه واده وي، که هغه بله کومه خوشحالي وي، هغې ته زړه نه کېږي چې لاړ شي او ځان له ځای ته تلل خوښوي یا ځان له ځای کې اوسېدل خوښوي. ځینې بدني نښې هم لري ډیپریشن چې په هغې کې ستړتیا ده، د خوب او اشتها بدلون دی، د حرکاتو سستوالی دی او بدن دردونه دي. ځینې بیا ذهني نښې دي چې په هغې کې د تمرکز ستونزه، یعنې ناروغ چې سم تمرکز نشي کولی، ځان بې ارزښته ګڼي، د ګناه احساس کوي او ځان وژنې فکرونه کوي. نو مهم فرق یې څه شو؟ تشویش د راتلونکي په اړه کوم بد کار څخه ویرېدل. خفګان یا ډیپریشن د اوس یا تیر وخت سره تړاو لري، یعنې څه شوي دي او څه روان دي. او داسې هم کېدای شي چې یو کس هم تشویش یعنې ډیپریشن انزایټي ولري او هم خفګان یعنې ډیپریشن ولري. نو کله هم داسې ستونزې سره مخ شو، هیله ده چې د ژوند طرز ته بدلون ورکړو او د ارواپوه ډاکټر سره مشوره وکړو.